د څو مهمو خبرونو سرټکي. د حکومت او ولسي جرګې د اړیکو ترینګلتیاوې ډاکټر عبدالله سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضاح د موضوع استول ولسي جرګې سره تقابل نه بلکې د ستونزې حل بولي. تصمیم ستر محکمه مسائلی که در موردش سوال ایجاد شده بود سوالات حل شود. له اسلام آباده د واشنگټن غوښتنه د سپینې ماڼۍ ویاند له پاکستانه د ترهګرۍ پر ضد د جدي اقدام غوښتنه کړې. افغانستان سره د نوي ډیلي د همکاریو د دوام د ژمنې تازهوالی. ملګرو ملتونو کې د هند استازی د افغانستان پر هوساینې ټینګار کوي. او د خپل ځایناستي په اړه د امریکا د اوسني واکمن څرګندونې. اوباما په ډیر درناوي سره ډونالډ ټرمپ ته خپله څوکۍ پرېږدي. ستړي مشئ لیک ټلویزیونه په دې خبري ټوله کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضاح د موضوع استولو موخه ولسي جرګې سره تقابل نه بلکې د ستونزې حل دی. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دغه څرګندونو ډیروي چې هیله ستره محکمه به د وزیرانو د استیضاح موضوع حل کړي. ډاکټر عبدالله دا هم ویلي چې هیله یې ده مشرانو جرګه د راروان مالی کال بودجه تصویب کړي. امیدوار هستیم که انشاءالله با تصمیم ولسی جرگه و فیصله با تصمیم ستر محکمه مسائلی که در موردش سوال ایجاد شده بود سوالات حل شود. د افغانستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر پر ایران تور پورې کړه چې له طالبانو پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. العربیه خبري شبکې ریپورټ خپور کړه چې رنګین داتفارس پانتا الماني خبري اژانسونو ته ویلي ایران په خپله خاوره کې د طالبانو کوربتوب کوي او د دې ډلې کسانو ته پوځي روزنه ورکوي. خو ملګرو ملتونو کې د ایران استازي پرون دا خبره رد کړه چې ګواکې ایران له طالبانو ملاتړ کوي. غلام حسین دهقاني ویلي و چې طالبان په افغانستان کې جنایت کوي او له طالبانو ملاتړ له جنایته ملاتړ دی. د هیواد پخواني ولسمشر له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. حامد کرزي د پاکستان پر وړاندې د هند له دریځه ملاتړ کړی او ویلي دي هغه ګامونه چې نوي ډیلي د کشمیر د مسلې په اړه پورته کړي باید وړاندې پورته کړي وای. کرزي دا هم ویلي چې تمه لري د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د مسلمانانو په ګډون د امریکایي ټولنې ټولو وګړو سره یو ډول چلند وکړي. کرزي دا هیله هم ښوولې چې ټرمپ به د پاکستان پر وړاندې نوی سیاست ولري او له دغه هیواد سره به سخت چلند وکړي. د پاکستان د مشرانو جرګې هند او اسرائیل په نړۍ کې د ترهګرو لوی ملاتړي هیوادونه بللي او ادعا یې کړې چې دغه دواړه هیوادونه هڅه کوي پاکستان بې ثباته کړي. رضا رباني د پاکستان د مشرانو جرګې دفاعي کمیټې ته خبرو کې ویلي چې هند او اسرائیل په ګډه همکاري هڅه کوي پاکستان بې ثباته کړي. د رباني په وینا پاکستان کې دننه هم له ځینو کړیو دغه دوه هیوادونه مالي ملاتړ کوي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ټاکنې ډونالډ ټرمپ وګټلې د اسرائیلو ولسمشر په کمسارې توګه نوي ډیلي ته سفر کړی و او د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره لیدنه کوي د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان پر کړنلارې نیوکه کړې وه. تخار کې ماین چاودنې په پایله کې د دې ولایت څارګرې ملي ادارې یو کارکوونکی ټپي شوی. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور وایي چې سپکي ماین له وړاندې د تخار د څارګرې ملي ادارې د یوه کارکوونکي په موټر کې ځای پر ځای شوی و. نوموړی وایي پیښه هغه مهال وشوه چې د څارګرې ملي ادارې دغه کارکوونکی دفتر ته یې پر لاره و. د تیموري په وینا د څارګرې ملي ادارې ټپي شوي کارکوونکي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
طالبانو د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ فرارود سیمه کې تیره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړه. د فراه د والي ویاند ناصر مهري وایي د امنیتي ځواکونو له لوري دغه پیښه کې 7 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د مهري په وینا طالبانو سره نښته کې 1 پولیس وژل شوی او 2 ټپیان دي. د فراه د والي ویاند دا هم ویلي چې طالبان له ماتې وروسته شاتګ ته اړ شوي. لغمان کې د الماس 22 په نوم عملیاتو کې 7 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د عملیات تیره شپه د لغمان ولایت اړوندو کې شوي. د 201 سیلاب قلوردو ویان شیرین آقا فقیري ویلي الماس 22 پوځي عملیات د طالبانو د ځپلو په موخه الینګار او الیشنګ ولسوالیو کې پیل شوي. پاکستان د سولې پټو خبرو کې طالبانو ته لارښوونه کوي او همکاري ورسره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد سنا ته د یو رپورټ وړاندې کولو سره منلې چې اسلام آباد له طالبانو سره همکارۍ په موخه په اړیکه کې دی او له دې ډلې سره یې پټې غونډې کړي. د دغو پټو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په دې رپورټ کې دا هم راغلي چې ګلبدین حکمتیار سره د افغانستان د دولت د سولې خبرې یو پر ځای او سم ګام دی. دغه راز په دې رپورټ کې ټینګار شوی چې د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور له وژنې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلي. د ملي یووالي حکومت مشرانو له لوري لا تر اوسه ټاکنیزو کمیسیونونو ته نوي کمیشنران نه دي معرفي شوي. اندېښنې دا دي چې ځینې کاړۍ هڅه کوي د ټاکنو د تیرو کمیسیونونو هغه څیرې بیا ځلې وټاکل شي چې تیرو ټاکنو کې درغلۍ کړې وي. د غوراوي کمیټه هم تمه لري چې د ملي یووالي حکومت مشران دې ژر ټاکنیزو کمیسیونونو ته د دوی له لوري استولي نوملړه کسان وټاکي. خلک سیاستوال او نړیواله ټولنه ټول د هیواد په اوسني نظام کې د جدي اصلاحاتو د راوستو په هیله دي، خو دغه انتظار تر اوسه پای ته نه ده رسېدلی. تمه کېږي چې د ملي یووالي حکومت مشران د ټاکنیزو کمیسیونونو د نوي کمشنرانو د معرفي کولو په اړه پرېکړه وکړي. خو داسې اندېښنې شته چې باید نوي کمشنران داسې کسان ونه ګمارل شي چې پخوا یې په ټاکنیزو جنجالونو کې ونډه لرلې. اصلاحات وجود دارد که یک تعداد از اعضای کمیسیون سابقه انتخابات در شاردلست هستند و تعدادی هم تلاش میکنند تا اونا بیان. اگر این کار صورت میگیره و از اعضای کمیسیون سابقه شاملی کاتگوری های 12 نفری که رئیس جمهور تعیین میکنه میان، در حقیقت برای باورها و ارزش های مردم افغانستان و به دموکراسی خیانت جبران ناپذیر است. د غوراوي کمیټه تمه لري چې د ټاکنیزو کمیسیونونو نوي کمشنران ډېر ژر له 30 کسیز نوملړ څخه معرفي شي. د دغه کمیټې په باور د ټاکنیزو کمیسیونونو د نوي کمشنرانو په معرفي کې ځنډ به په هیواد کې د ستونزو لامل شي. اگر خدا نخواسته این پروسه عمداً به طرف بحران کشانیده میشه و در رعایت سیاسی در قسمت انتخاب افراد که واقعا میتونه مدیریت انتخابات آینده را به دوش بگیرن، متحد شوند، اگر از طرف رهبران حکومت وحدت ملی سعی به خرج داده نشود، طبیعتا که یک بنبست جدید و جدی خواهد بود و این میتونه که دیگر همو فلاکت و بالاخره هلاکت پروسه انتخابات و دموکراسی در کشور رقم بزنه. که چیرې د ملي یووالي حکومت مشران د ټاکنیزو کمیسیونونو د نوي کمشنرانو په معرفي کولو بریالي شي، د ټاکنیزو اصلاحاتو غوټه به په هیواد کې خلاصه شي او د اساسي قانون د بدلون د لوی جرګې د جوړولو لپاره به زمینه برابره شي. سترې محکمې تر اوسه ولسي جرګې ته د وزیرانو د استضاء قانوني تفسیر په اړه څېړنې نه دي پیل کړي. سترې محکمې ته د کابینې له لوري د دې موضوع له استولو یوه ونې کیږي، خو تر اوسه د وزیرانو د استضاء تفسیر په اړه لومړني کارونه هم نه دي شوي. شنونکي ټینګار کوي چې ستره محکمه د دغې موضوع په ځنډولو سره غواړي د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ توند وضعیت ارامه کړي. د وزیرانو د استیضاء پر سر د حکومت او پارلمان ترمنځ جنجالي فضا کې دمګړی توپ د سترې محکمې په میدان کې دی. په ظاهره ستره محکمه حاضر نه ده چې ډېر ژر د وزیرانو د استیضاء په اړه خپل لیدلوری وړاندې کړي. ستره محکمه ښه پوهیږي چې د دغې موضوع تفسیر د دولت د دغو دوه قوو هر یوه به دغه بنسټ د درېیمې قوې پر وړاندې ودروي. سترې محکمې ته د ارګ لخوا د 19 وزیرانو د استیضاء د تفسیر د سپارلو په موخه د یوې اونۍ په تېرېدو سره دغه بنسټ تر اوسه خپل لومړني کارونه په دې برخه کې نه دي پیل کړي. به خاطر فروکش کردن همین احساساتی که در چارچوب ولسی جرگه وجود داره و یا همچنان تنشین ساختن احساسات مردم عادی جامعه و در عین زمان سرد ساختن تقابل میان قوه اجرایی و قوه مقننه
بالاخره این تعلل باعث شده که زمینه را مساعد کنن تا اینکه تمام احساسات و در زمینه های مختلف در میان مجلس جرگه، افراد عادی جامعه و در حین زمان در تقابلی که بین از اینا وجود داره تنشین شود. دمګړی د حکومت او پارلمان هیلې د سترې محکمې تفسیر ته دي. هیلې دا دي چې ستره محکمه باید سیاسي عمل ونه کړي. وقتی وضعیت در این حالت رسیده، حالا مسئولیت ستره محکمه بسیار عمده است. ستره محکمه نباید تصمیم سیاسی بگیره. ستره محکمه باید جدا یک تفسیر حقوقی از مسئله عرضه بکنه و این تفسیر حقوقی خود توضیح بده برای ساختارهای مختلف دولت و برای شهروندان افغانستان تا سبب قناعت خاطر شود. در غیر از او اگر ستره محکمه هم در این رابطه جانبداری بکنه و یا تصمیم سیاسی بگیره نه تصمیم قانونی، در اون صورت طبعا بحران عمیق‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. دمګړی حکومت د ولسي جرګې لخوا 7 سال به صلاحیت شوي وزیران د سترې محکمې د قانوني تفسیر تر وخته د ولسي جرګې د پریکړې خلاف د مشروع وزیرانو په توګه پیژني. سره له دې چې ولسي جرګې له وړاندې د دولت دواړو قواو ته خبرداری ورکړی دا چې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پاتې کېدل به د دې لامل شي چې دغه جرګه به د راتلونکي کال مالي بودیجه تصویب نه کړي او که چیرې د سترې محکمې لخوا د حکومت غوښتنه تایید شي د دغه بنسټ غړي به هم د سلب صلاحیت شویو وزیرانو له برخلیک سره مخ شي. راورسید څو دقیقې وړاندې د کابل ښار شپږمې حوزې اړوندو کې د چاودنې غږ اورېدل شوی. پولیسو ویلي چې د چاودنې جزئیات لا نه دي روښانه او دغه راز موږ به د دې خبر نور جزئیات راتلونکو څو دقیقو کې در سره شریکو. یو وار بیا تکراروم چې څو دقیقې وړاندې د کابل ښار شپږمې حوزې اړوندو کې چې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. پولیسو د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویلي. موږ به هم هڅه وکړو تازه جزئیات له تاسو سره شریک کړو. همین یعنی بین ذهنی تخت مسجد است، یعنی یک روز شد یعنی تو آتش واری گرم که دیگه نفهمیدم. اینطوری اگه میبود خودی تو بالا میزد نه اینطوری نبود. دست بارا کردیم تا دعا که یک بار انفجار کرد و تاریک شد دیگه آتش کل مسجد آتش گرفت. د کلیو پراختیا وزارت د کلیو له پراختیایي شوراګانو سره د 14 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د پروژو سره څه باندې 80,000 کسانو ته د کار اسانتیا برابریږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي په روان کال کې توانیدلي چې څه باندې 11,000 ټولګټې پروژې په 14 ولایتونو کې ګټنې ته وړاندې کړي. کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د 14 پراختیایي پروژو تړون. دغه پروژې چې پکې استنادي دیوالونه، کانالونه، د اوبو بندونه او سړکونه شامل دي د هیواد په 14 ولایتونو کې به عملي شي. وزارت ما 11322 پروژه جدید و انتقالی را به ارزش 321.4 میلیون دلار در 34 ولایت تطبیق کرده و به برابرداری سپرده. دلته د ولایتي شوراګانو رئیسان د کلیو پراختیا ته د حکومت د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. ځکه په دې پروژه خو زموږ د ولسوالۍ مشکلات نه حل کیږي او د تګاب ولسوالۍ چې دا یو لرې پرته ولسوالۍ ده او آسیب پذیره ده، باید موږ ته دولت توجه وکړي او زموږ د خلکو لپاره پروژې ورکړي. د روان کال په ترڅ کې د هیواد په 14 ولایتونو کې څه باندې 11,000 پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي. د کلیو پراختیا وزیر وایي چې څه باندې 80 سلنه پراختیایي بودیجه یې لګولې. تا امروز ما 83% بودجه خود به مصرف رساندیم. به این معنا که 77% از این که معادل 201 میلیون دلار میشه شامل سیستم وزارت مالیه شده و متبقی 6% از او که تقریبا 15.66 میلیون دلار میشه مصارفش اجرا شده. د کلیو د پراختیایي کارونو په برخه کې ډېرې نیوکې شته. په ځینو مواردو کې هغه مرستې چې پراختیایي پروژو سره کیږي د زورواکو جیبونو ته لویږي. سره له دې چې معلوماتو ته د لاسرسي د حق په تړاو د ولسمشر د فرمان له صادرېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو ډیری بنسټونه خبریالانو ته معلومات ورکولو ته نه چمتو کیږي. د ولسمشر په نوي فرمان کې ټینګار شوی چې دولتي ادارې به پر ویاندویانو سربیره د دې ادارو دوه نور جګپوړي کارکوونکي خبریالانو ته د معلومات ورکولو لپاره رسنیو ته
معرفي کړي خو ډیرو وزارتونو د ولسمشر دغه فرمان ته پاملرنه نه ده کړې او رسنیو ته د جګپوړو کارکوونکو له معرفي کولو یې ډډه کړې. خبرونه په همدې ځای پای ته ورسره کولی شئ ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر یوټیوب له لارې هم ووینئ او هم یې واورئ. تر لږ ځنډ وروسته د خبر څنډه خپرونه پیلوو نو موږ سره اوسئ. خبر څنډې ته ښه راغلاست. د حکومت د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره د امنیتي ادارو تر ټولو ډیر او لوی اقدام دا وي چې پوځي عملیات یې پیل کړي. دومره وژل شوي او هومره ټپیان. ملي دفاع وزارت تازه د شفق 2 په نوم پوځي عملیات سرلننه پیل کړي. لغمان کې هم تازه د الماس 22 په نوم عملیات پیل شوي دي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې د امنیتي بنسټونو له لوري د دغه څېر عملیاتو اغېز څه دی په داسې حال کې چې د عملیاتو سیمې هم مشخصیږي او د امنیت په ټینګښت کې دا ډول عملیات څه رول لرلی شي. وړاندې له دې چې میلمنو څخه د پوښتنې وکړو او د عملیاتو په تړاو نور جزئیات وپوښتو، دغه شیبه تازه خبر نور جزئیات هم در سره شریک کړو. لکه چې مخکې په خبرونو کې هم یاده شوه د کابل ښار 9 ناحیې اړوندو کې ماین چاودنه شوې ده. عیني شاهدان وایي چې سیمې ته د امبولانسونه هم ورغلي او ټپیان لیږدوي. دغه شیبه زموږ خبریال حضرت نادري له سیمې را سره د ټلیفون پر لیک یافزه شوی. نادري صاحب سلامونه، راته وایاست چې د پیښې تازه جزئیات څه دي، دقیقا کوم ځای کې شوې ده او د تلفاتو په تړاو هم معلومات شته او که څنګه؟ سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز. رأس ساعت 12:10 انفجار نیرومندی در ناحیه ششم کابل مربوطات سرک دالمان رخ داد که شدت انفجار بسیار نیرومند بود و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم آمبولانس ها و رنجرهای پلیس زخمی ها و کشته های رویداد انتقال میدن و دیده میشه که بسیاری تلفات رویداد غیر نظامیان هستند و مردم با سراپینگی دوستا و قالب خودشان که در بین زخمی ها و کشته ها میروند انتقال میدن و نیروهای امنیتی در حال رسیدن به محل هستند. از نوعیت انفجار فعلا مشخص نیست اما ظاهرا انتحاری. بله نادری درت وایي چې ظاهرا د برید هدف څوک و؟ هنوز مشخص نیست نوعیت انفجار و هدفش. منتها در بین کشته ها و زخمی ها غیر نظامیان زیاد به چشم میخورند و هنوز دقیق مشخص نیست که هدف انذار کننده چی بوده. او فکر کوي چې د تلفاتو شمیر به ډیر وي ځکه ګڼ امبولانسونه ډیر شمیر امبولانسونه سیمې ته رسیدلي دي. بله شما رنجرهای پلیس که زخمی ها را انتقال میدن بسیار زیاد هستند و ما 6 رنجر و 2 آمبولانس نظام سکتور بودن از زخمی ها و شهیدا انتقال میدادنش طرف شفاخانه ها و ساحت در کنترل نیروهای امنیتی و نیروهای بیشتر به حال رسیدن هستند. بله نادری درته وایي چې امنیتي ځواکونه به طبعا سیمې ته د رسیدلي وي. د تلفاتو د جزئیاتو په تړاو څه ویلي درته؟ هنوز جزئیات دقیق آمار دقیق تلفات امنیتي ځواکونه چارواکي سیمې ته رسیدلي دي؟ بله رسیدن. ډیره مننه. رسیدن مسئولان در آمدن هستند و ما در محل رویداد هستیم. ډیره زیاته مننه. نورو جزئیاتو لپاره بیا هم موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو یو ځل بیا وایم چې د کابل ښار 6 ناحیې اړوندو کې درنې چاودنې غږ اورېدل شوی دی او سیمې ته هم امبولانسونه ورسېدلي د ټپیانو د لیږد موخه. ښاغلی رادمنش بحث ته ښه راغلاست. که له دې راپیل کړو د شفق 2 په نوم عملیات په کومو ولایتونو کې پیل شوي دي؟ تاسو خبر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. درنه میلمه ته وعلیکم السلام او همدارنګه د تلویزیون لیدونکو. تاسو خبر یاست چې عملیات په نامه د شفق دلته په افغانستان کې د هغه ترهګرو په مقابل کې چې د افغانستان د ملي شتمنۍ، ملي حاکمیت او د افغانستان د استقلال په مخالفت ځینې تحرکات درلودل شروع شوی و او موږ وکولی سول چې د عمري عملیات چې د ترهګرې له طرف نه اعلان شوی و او همدارنګه د دوی نور اهداف ته چې په افغانستان کې غوښتل چې 18 ولسوالي
سقوط کړي د افغانستان د حاکمیت نه لرې کړي او همدارنګه بله اوه ولایت یا اته ولایت هم سقوط ورکړي د دوی په مقابل کې په ډیر چمتووالي باندې د موږ د ملي اردو او ملي پولیس او ملي امنیت ودرېدل او د دوی ټول پلانونه شنډه کړل او اوس هم د موږ د ژمي دپاره نوي عملیات موږ پلان کړی او سرلننه شروع سوې ده. په کومو ولایتونو کې ښاغلی رادمنش؟ عملیات په کندوز کې، کندهار کې، هلمند او همدارنګه قندهار، زابل، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او همدارنګه په فاریاب کې شروع سوې ده. او تاسو خبر یاستئ چې په ننګرهار کې چې مخکې داعشیان وغوښتل چې دا ولایت خپل مرکز وګرځي، د دوی په مقابل کې د موږ اردو او پولیس په ډیر ښه توګه وځلیدل. بله ښاغلی رادمنش، ډېر وبخښئ ستاسې خبر نیسم. اساسي پوښتنه دا ده څه وخت چې تاسې پوځي عملیات پیلوئ د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره سیمې مشخصې وي، مثلا کندوز، کندهار، فاریاب سیمې مشخصې شوې، فکر نه کوئ چې مخالفین هلته بیا کله پاتې کېږي هغه سیمو کې طبعا سیمې پرېږدي نورو ځایونو ته ځي، فکر نه کوئ دغه یو حل لاره ده؟ دا خو د ملي دفاع وزارت عملیات داسې اعلان سوی ده، اما موږ به هر ځای کې چې د تهدیدات د دولت په مقابل کې یا د خلکو په مقابل کې شروع سي، موږ د خپل ټول چمتووالي او ظرفیت باندې د دوی په مقابل کې خپل عملیات جاري ساتو. مثلا په دغه ځایونو کې چې ما تاسو ته وویل اوس عملیات روانه ده، که دوی د یو ولایت نه بل ولایت ورسي او د افغانستان د خلکو په مقابل کې خپل پرسونل استعمال کی یا خپل اصطلاحګانې، موږ هلته بیا هم خپل عملیات غځوو او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سره. ډېره مننه. بیا هم تاسې درګرځم ښاغلی رادمنش. ښاغلی احساس، تاسې بحث ته ښه راغلاست. سهار موږ یو خبر لرو چې لغمان کې هم د الماس 28 په نوم پوځي عملیات پیل شوي دي. فکر کوئ چې د لغمان امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره یا د امنیت د ښه کېدو لپاره به دغه څېر عملیات ګټور وي؟ لومړی تاسو میلمه او د یک تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د لغمان خلک د تیرو 15 کالو راهیسې د دې تږي دي چې دولتي ځواکونه هلته عملیات وکړي، ځکه د لغمان د مرکز، البته د مرکز نوم چې کله اخلم هدف پکې فقط مقام ریاست د امنیت، امنیه قمندانۍ او د اردو کوم مرکز چې د علیخیلو په سیمه کې پروت دی دا ساحې دي. دا د 15 کالو راهیسې د لغمان په ډیر بد حالت کې دي. بدبختانه په لغمان کې رسنۍ نشته، په لغمان کې مدني فعالان په هغه کچه باندې نه دي چې اواز یې تر چارواکو پورې ورسیږي. دا عملیات تقریبا نن څلور میاشتې مخکې د کومندو ځواکونو په لغمان کې کړي، د سنګره تر سیمې پورې تللي وو. د عملیاتو مفهوم اوس د لغمان خلکو سره هلته داسې موجود دی چې راځي 50 ټانکونه د خپل پلان مطابق قیر سړک باندې ځي او دولت شاه ولسوالۍ پورې لکه څنګه چې نیم ساعت مخکې ما معلومات واخیست دوی تللی دي په دغه قیر سړک که چیرته کوم من چاودنه پې وشو یا کوم ځای نه پې فیر وشو دوی عکس العمل ښیي د هغې نه علاوه ځي خپل هغه هدف ته هغې نه بعد یو شپه هلته کې بیرته راخوځېږي بیرته مرکز ته دې ځي نه ځي خپلو مرکزي بیسونو ته نور د لغمان خلک په همغسې بد حالت کې پاتې کېږي. هیڅ چارواکی به دا ونشي ویلی چې د لغمان یو مامور چې په دولت کې وظیفه ولري د مرکز دغه کوم ساحې چې مارته د دې نه علاوه په 1 کیلومتره کې کور پروت وي. پرون د لغمان د قمندانۍ 1 کیلومترۍ کې یو پولیس شهید کېږي، مازدیګر مهال ویشتل کېږي، څوک پرې نه نیول کېږي. د شمرام ترنګ ساحه چې دا اوس عملیات مرستیال صاحب چې ورته اشاره خو نه کړه د لغمان موضوع ته دلته روان دي، دا اوس کومندو ځواکونه مور سره په دې کې دي. په ترنګ اچکزیي دا ساحې هغه دي چې هلته د لغمان روزمره چک پوینټونه لکه د ملي اردو یا د پولیسو چک پوینټونه چې روزمره په ښار شاوخوا دي دلته د طالبانو چک پوینټونه موجود وي. ډېره مننه وبخښئ بیا هم تاسو ته راګرځم ښاغلی رادمنش د لغمان د مدني فعال خبرې مو اورېدې وایي چې موږ د 15 کلونو راهیسې د دې تږي یو چې واقعا عملیات وشي د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره. هغه عملیات چې د دولت له لورې کېږي وایي تر ډېره نمایشي دي او د قیر سړکونو په خوا کې یعنې سیمو ته نه غځېږي. فکر کوئ دغسې ده؟ عملیات اصلا په سرکو کې نسته. په هغه محلات چې تهدیدات رامنځته کېږي موږ خپل عملیات او اپراسیونونه هلته پیاده کوو. مثلا نن چې دا محترم میلمه وویل چې په لغمان کې همداسې ده. نن
مونږ د خپل عملیات په لر کې تر دوآب پورې چې په نورستان کې موقعیت لري مونږ خپل عملیات غځولی او هلته د دشمن ټول هغه پلانونه چې وغوښتل چې دوآب بیا تر خپل کنټرول لاندې راوړي مونږ خپل ظرفیت هلته استعمال که او دشمن ته ښه غاښ ماتونکی ځواب وویل. ښاغلی رادمنش مشخصا د لغمان په تړاو کله راته وغږېږي دی وایي چې د لغمان امنیت یوازې د ولایت د ودانۍ پورې محدود دی او په ډېرو سیمو کې ناامنۍ دي وضعیت خراب دی او عملیات هم هغسې چې اغېز باید پرېږدي اغېز نه کوي. دا مهمه ده چې د لغمان خلک او د لغمان هغه دولتي چارواکي کې چې هلته خپل پلانونه غواړي چې تطبیق یې کړي باید ملي اردو سره همکاري وکړي ووایي چې چیرته د دشمن ځالې دی چیرته د دشمن د څوکیدارۍ محلات دي په دې اساس مونږ کولی شو چې خپل عملیات ټول هغه ځایونه کې چې تهدیدات او چالشونه هلته شته وغځوو. فکر کوئ چې د ولایتي چارواکو در سره همغږي نشته تاسې ځایونه نه مشخصوي چې دغلته ګواښ دی؟ د ولایتي چارواکي د مشورې په اساس مونږ خپل عملیات سرته رسوو. دا د هماهنګي او د هغه مسئلې کار دی چې هلته په لغمان کې شته اما مونږ کوشش کوو چې د لغمان د والي یا د لغمان د امنیه قماندان د خبرو په اساس خپل عملیات سرته ورسوو. ډېره مننه. هغه ځایونه چې تهدیدات شته مونږ خپل عملیات هلته سرته رسوو. مثلا اوس په دوآب کې په ننګرهار کې په هغه ځایونو کې چې ما تاسو ته وویل هلته تهدیدات دی هلته د دشمن ځالې دی د دشمن امکانات د دشمن لارې د دشمن څوکیدارۍ محلات ټول هغه د مونږ هدف دی چې باید مونږ د منځه یوسو. اما داسې دا ورور وایي چې هلته په پاخه سړک باندې دوی ځي وراځي دا فکر کوم چې بحث دوام ورکوو. ښاغلی رادمنش بخښنه غواړم بحث دوام ورکوو. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې وروسته بحث دوام ورکوو. موږ سره اوسئ. بیا هم ښاغلی احساس د ښاغلي رادمنش څرګندونې مو واورېدې وایي چې لغمان کې ښایي داسې سیمې نه وي چې ډېر له تهدید سره مخ وي یعنې جدي ګواښ نشته. رادمنش صاحب ته په احترام سره اول خو د افسوس خبره ده دی چې دوی د ولس نه غواړي چې ځایونه ورته مشخص کړي. بیا د نه ولایتي چارواکي وغوښتل که نه ولایتي چارواکي یعنې دوی ویل د ولس په همکاري وکړي که خپل د لیوا قمندان نه پوښتنه وکړي ولس مکمل د خپل حکومت سره همکار دی. د ځایونو مشخص کول د طالبانو یا د وسلوالو یا د نورو ترهګرو ډلو دا د امنیتي ملي وظیفه ده هغې نه د خپل کشفي ارګانونه لري او په لغمان کې بیخي مشخص معلوم ځایونه دي. زه به تاسو ته مثال په شکل وایم شمکټ یاداشت واخلئ خپل هغه دا د ترهګرو د مرکز دی هلته محاکم دي 2 ورځې وړاندې د عمرزیو د مرکز د علیشنګ ولسوالۍ 2 ورځې وړاندې د عمرزیو سیمې نه د نصر الله په نامه یو ملک د هغې 2 زمنې وړي هلته بندیخانه لري تاسو عملیاتو کې معلوم ځای دی شاید د لغمان لیوا ته بهتره معلوم وي. د هغې سره 2 میاشتې وړاندې د موضوع شریکه کړې دی که چېرته د قلټک د علیشنګ ولسوالۍ اړونده کلی دی د دې په سر یو بیس تاسو واچوئ په محلي پولیسو نه کېږي تر مرکزه پورې دا ساحه امن کېږي. سالاب مرکز دی مکمل سقوط دی د لغمان دلته داعش هم موجود دی هلته او هلته وسلوال دولت شتون نه موجود دي نه هېڅ څوک نشي ویلی چې سالاب منطقه کې دولت سالاب په نامه منطقه د ډېره لویه دره دی په همدې مخکې اسلام آباد یو کلی د محلي پولیسو یو پوسته ده دلته دولت دا د ولسوالۍ مربوط ده ولسوالۍ مربوط ده د علیشنګ ولسوالۍ. سنګره سیمه سنګره د الینګار ولسوالۍ مربوط سیمه ده د عمرزیو نه 2 نفره ویستل کېږي د مرکز باندې داسې وړل کېږي د کرنج په ساحه باندې سنګره ته وړل کېږي هلته محاکمه کېږي اوس هم هلته بندیخانې موجودې دي. د لغمان ټول امنیتي ځواکونو ته ساحه معلومه دی ولې هوایي عملیات ورباندې نه کېږي. د عمرزیو سیمه د لغمان مرکز د 2 کیلومترۍ نه شروع کېږي 7 کیلومتره سړک دی د 3م کال دی چې دی نشي قیرولی. پرون هم وسلوال راغلي د خروټو په سیمه کې د مقام 1 کیلومترۍ کې ساحه ده 2 کیلومترو کې د شرکت 2 موټرې ویشتې دي او بریالي بیرته ستانه شوي دي. مریم
د لغمان مرکز ساحه دی، تاشکړي د لغمان مرکز ساحه دی. دغه ساحې دي چې د یو جمعه مخکې پکې رحمت په نامه یو ځوان وویشتل شو، چا ونه نیو. او همداسې د لغمان مرکز اړونده په عموم کې که چېرته ووایو د 15 کالو راهیسې هیڅ یو مامور ته نشي کوی چې په ملکي موټر کې کینی د الینګار ولسوالۍ ته لاړ شي. علیشنګ ولسوالۍ ته مرستیال صاحب د معلومات واخلي دقیق، هیڅ یو مامور نشي کوی چې په ملکي موټر کې کینی تر ولسوالۍ، حتی چې دی به قطار ته منتظر وي. د قطار څخه یو مامور چې په 1 کیلومترۍ کې خپل کور نشي ساتلی نو هغه به څنګه فعالیت وکړي حکومت سره؟ دا ځایونه ټول معلوم دي، دا باید د ولس په سترګو کې خاورې ونه شیندل شي. او دغه کوم هغه اردو ځواکونه د نورو نه دومره توقع نشته ده د امنیت نه خپل کشفي معلومات ترلاسه کړي. هغه ځایونه چې د لغمان د تهدید لاندې دي، خلک پکې ځورېږي، وژل کېږي. یقین وکړئ چې په لغمان کې رسنۍ نشته که نه هره ورځ په لغمان کې موږ ډېر بد خبر شاهد یو. ښاغلی احساس ښاغلی رادمنش د ښاغلي احساس خبرې مو واورېدلې، ګواښونه تقریبا د ښار یا د لغمان مرکز ته نږدې دي. فکر کوئ چې دغه عملیات چې د الماس وویشت په نوم مشخصا په لغمان کې پیل شوي دي، دغه ګواښونه به تر څه حده راکم کړي؟ زه په ډاډه او په اطمینان باندې تاسو ته وایم چې په هر ځای کې چې دشمن دی او هلته د دولت په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، موږ د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوو. داسې یو نفر هلته په کوڅه کې مړه کیږي یا وژل کیږي، دا خو د بلې ارګنایزیشن وظیفه ده. مثلا هلته پولیس ده، هلته امنیت ده، هلته نور هغه چارواکي دی چې د قانون په مقابل کې خپل مسؤلیت باید ادا کړي. هلته څارنوالي ده، محاکم ده. اما د ملي دفاع وزارت وظیفه دا دی چې د مسلحو هغه کسان چې مسلحانه د دولت په مقابل کې جنګ کوي، د دوی په مقابل کې موږ خپل عملیات خو ښاغلی رادمنش په ټوله کې د دولت دنده ده چې خلکو ته امنیت ټینګ کړي. اما هلته د پولیس یا د امنیه یا د بل هغه چارواکي چې د وظیفه ده، موږ د دوی په وظیفې باندې مداخله نشو کولی. اما اساسا د موږ وظیفه دا دی چې د امنیت یا د پولیس او همدارنګه د لغمان چارواکي د پیشنهاد په اساس یو ځای کې تهدیدات رامنځته کیږي، هلته خپل عملیات موږ پلانوو او د دشمن په مقابل کې خپل ظرفیت او امکانات استعمالوو. لکه سنین موږ په دواب ولسوالۍ کې د لغمان له لارې نه هلته موږ خپل اکمالات وکړ او د دشمن په مقابل کې موږ خپل ټول ظرفیتونه استعمال کړی او اوس دواب خوندي ده. همدارنګه په نور هغه ځایونو کې چې دشمن خپل عملیات یا خپل ترهګري عملیات سرته رسوي او موږ مسؤول یو چې د دوی په مقابل کې خپل عملیات پیل کړو، تطبیق کړو او دشمن د منځه یوسو. نو اوس د شفاق دو وظیفه دا دی چې باید د دشمن پرسونل، د دشمن څوکیداري محلات، تجهیزات، سلاح او مهمات او همدارنګه د دوی لارې چې اکمالات کیږي تر نظارت لاندې ونیسو او دوی ته دغسې ځواب ووایو چې په آینده کال کې موږ وکولی شو چې خلکو ته سوله ایز ژوند رامنځته کړو. بله، د ښاغلي رادمنش خبرې مو واورېدلې، تقریبا عملیات د الماس وویش به بریالي وي. فکر کوئ چې ولایتي چارواکو د لغمان د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی؟ نه، ما چې کومه ستونزو ته اشاره وکړله، رادمنش صاحب هم د لغمان ولایتي چارواکو باندې پړه واچوله، له شک پرته چې هغوی په دې کې پاتې راغلي دي. د پولیس د اردو ټانک چې ورسره نه وي، پولیس د لغمان د خپل قومندانۍ نه حرکت نشي کولی. البته دغسې تهدیدونه دي چې هغې به پولیس یې نشي مهار کولی او اردو ته پکې ضرورت کیږي. رادمنش صاحب صافیو کلا کې د لغمان مرکز ساحه دی، هلته د اردو ټانک 2 ورځې وړاندې ویشتل شوی، تر اوسه پورې نه دی انتقال شوی، اوس هم هلته پروت دی. هیله ده چې د هغې غم وخوري، ځکه هلته تهدید موجود و چې ټانک کې ویشته د سویډن موسسې خوراکي توکي لیږدول کېده، هغه چور شله، هغې کومک ته دی ورغله، ټانک هم په دې کې وویشتل شو. د علیشنګ ولسوالۍ د
کوټالۍ او د غازي آباد دې سیمو کې پولو دا ونړېده. د محلي پولیسو پوستو باندې حمله وه، هوایي ځواک ورته راغی، بمباري وشوه. په بمباري کې یو ښځه ووژل شو، ملکي یو ماشوم پکې ټپي شو. دا لاره هغه پولو هغه ارتباطي ترافیکو لارې قطع کړې وه. د اردو پرون او نن چې کوم دا کومندو تللی ده هغه لارې خوشې کړې دی. زه منمه چې اردو ځواکونه کومندو ځواکونه په عملیاتو کې برخه اخلي، ولې دوی ځي سیمې ته، دوی چې کله ځي راپور هغوی ته رسېدلی، هغوی ځي خپل خوندي ځایونو ته پټ شوي، دوی ځي یو نمایشي مانور اجرا کوي، بیرته راځي خپل بیسونو ته، هغوی بیرته راځي چې چا حکومت سره همکاري کړي، یو باسي خپل محاکمو ته ستوي چې زړي صحرایي ډول باندې محکمه کوي. موږ له دوی نه دا غواړو چې د لغمان د اساسي نقطو لپاره که دوی چېرته چارواکو نه د پوښتنه نه کوي، د لغمان مدني فعالان او د لغمان هغه آزاد ځوانان هغوی نه د پوښتنه وکړي، هغوی زه خپله د لغمان ما ته ټول استراتیژیکې نقطې د لغمان معلومې دي. هلته د ملي اردو یو لس کسیز بیس ترتیب کړي، هغه لارې دې ورته قطع کړي، د لغمان کې امنیت بشپړ ډول باندې تامینېږي. کله چې دوی په میاشت کې یو عملیات کوي، خو عملیات خو هغوی پوهېږي چې دوی سره امکانات د اردو ته ځي خپلو ساحو ته، دوی ځي که کوم ډز پې کوم نابلدۍ کې چا وکړه که نه بیرته راځي، بیرته هغه ساحې هغوی نیسي، چې نیسي خلک عام خلک ترېنه ځورېږي او بېګناه خلک پکې شهیدان کېږي. امنیت راوستل د حکومت د امنیتي ځواکونو دنده ده، یو په بل باندې باید پړه وانهچول سي. د لغمان تهدید د پولیسو د امنیتي تهدید د پولیسو له وس نه اوچت دی، خلکو یوازینی توقع اردو ته دی، که چېرته اردو هم داسې خبرې وکړي نو خلک بیخي ناهیلي کېږي. ډېره مننه ښاغلی ردمنش. د عملیاتو کې که راشو په نورو ځایونو کې تقریبا د هېواد په ډېرو ولایتونو کې د ملي دفاع وزارت له لوري عملیات روان دي، د خلکو همکاري د ملي دفاع وزارت سره په څه کچه کې ده، هغسې چې په کار د همکاري کېږي د عام ولس؟ تاسې خبر یاستئ چې په ټول هغه ولایتونو کې چې ما نوم واخیستی هلته خلک موږ سره همکاري کوي. اوس نه پوهېږم چې ولې په لغمان کې برعکس یو روند هلته شته، مګر په ننګرهار کې تاسې خبر یاستئ، په کندوز کې، په قندهار، هلمند، فراه، هرات، په دا نورو ځایونو کې، مثلا په دا غور ولایت کې چې موږ اوس مخته تللي یو د دشمن په مقابل کې د موږ عملیات په ډېر موافقیت باندې روانه ده، دا د خلکو همکاري ده. اما تاسې خبر یاستئ چې اردو د همیش دپاره فقط په نامه د پوتک همیشه د دشمن په مقابل کې استعمال کیږي، او موږ نه کولی شو چې په پوستو او په هغه ځایونو کې چې ضرورت نه دی موږ خپل پوستې او خپل قطعات هلته واچو. نو موږ همیشه دپاره د عملیات دپاره او د ښه ظرفیت د استعمالولو دپاره موږ خپل پلانونه جوړوو او د دشمن په مقابل کې خپل ظرفیت او خپل هغه امکانات چې وکولی شي چې د دشمن ځالې، د دشمن د څوکیدارۍ محلات د منځه یوسي، موږ پلانوو او خپل عملیات په چټکي باندې د دشمن په مقابل کې سرته رسوو. نو اوس چې دا محترم میلمه وایي چې باید اردو پوسته واچوي، دا پوسته و دا هغه پاتکونه چې په ولایاتو کې ضرورت دی باید پولیس هلته خپل پوستې واچوي، او کله چې د یو تهدید یو چالش مخامخ کیږي موږ ته وایي او موږ خپل عملیات د چالش د منځه وړلو پلان کوو او اجرا کوو. ډېره ښاغلی ردمنش. درنو لیدونکو، اوس هم د تازه خبر نور جزئیات د کابل په لویدیځ کې یو ځانمرګي بریدګر مسجد ته دننه شوی او په مسجد کې چاودنه کړې. د کابل پولیسو ومنله چې ځانمرګي بریدګر یو مسجد ته ننوتی او مذهبي مراسمو کې ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې. څو دقیقې وړاندې د یک تلویزیون خبریال وویل چې سیمې ته لا هم امبولانسونه ورځي او ټپیان لیږدوي. نور جزئیاتو لپاره به هم موږ سره اوسئ. ښاغلی احساس، خلکو خپل مسؤلیت په لنډو کې راته ووایئ، خلکو خپل مسؤلیت ادا کړی دی، د خپلو سیمو د امنیت ټینګښت لپاره یې له حکومته جدي غوښتنې کړي، که په لنډو کې راته ووایاست؟ خلکو په لغمان کې ما 3 میاشتې وړاندې د لغمان د لیوه قمندان سره ناسته درلودله. هغه ویل چې په یو کال کې موږ تر 300 زیات مینونه د خلکو په همکارۍ باندې شنډ کړي دي. ولې خلک اوس د حکومت په هغه ظرفیت باندې اعتماد نه لري. خلک به د حکومت سره همکاري وکړي خو حکومت یې بیا پرېږدي، بیرته یې نه ګټي. خلک
د مخالفینو لخوا وژل کیږي ځورول کیږي خلک هم تر هغې کچې پورې بیا زړه نه ښه کوي که حکومت چیرته حاکم اوسي د خلکو دفاع وکولی شي د لغمان خلک د نور هر ولایت پرتله د حکومت سره خپل همکار دي موږ یو مجلس درلود همداسې یو قومي مشر نه غوښتنه وکړه چې د حکومت په ملاتړ ته هغه ویل وروره ته دلته ناست په مرکز کې شاوخوا د مسله کسان دي په ما دا خبره کوي زه خو اوس بیرته کور ته چې ځم د هغې ساحې ته ځم ما خو هلته وژني زه دا خبره نسم ډېره زیاته مننه تاسې د لغمان مدني فعال ښاغلی عبدالمتین احساس او د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی محمد رادمنش له تاسو دواړو ډېره مننه له تاسې درنو لیدونکو مننه یو چې د خپرونې تر پایه راسره وست موږ دا خپرونه ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر او یوټیوب له لارې هم لیدلی او هم اورېدلی شئ د غراض تازه خبر نورو جزئیاتو لپاره موږ سره اوسئ